هغه دروازه ډېره غوسه شي او دغه دواړه مړه کړي. لکه ته باسه په ډوډۍ نه چې ماله لږه ډوډۍ راکړې ډېره وږې شوې یم. جادو والا غر. دوستانو نننۍ قصه ده د جادو والا غر. نو داسې ښکاري چې په یو کلي کې د جادو والا غر وي او بل خوا په یو کلي کې دوه ملګري اوسېږي. نو هغه یو ملګری بل ته وایي لکه حافظه ته خبر شوی نه دلته هاخوا چې هغه کلی دی په هغې کې یو جادویي غر دی او هغې کې ډېر شی سونه ده او هغې پسې انجینران راغلي هغه دې څه پچل وباسي. نو د هغې نه ښه نه ده چې موږ پسې لاړ شو موږ دغه سونه ځان ته حاصله کړو. هرې زیشانه دا خبره دې هم صحیح ده چې دغه سونه موږ ځان ته حاصله کړو نو موږ خو به ډېر کامیاب او مالداره شو. نو راځه چې دغې سونې پسې لاړ شو. نو د دې نه پاس دغه دواړه په دغې سونه پسې روان شي او مخ په وړاندې رواني. نو په یو کلي کې وله یو بوډۍ مخې لا ورشي او هغه بوډۍ ورته وایي ارې زامنو تاسو دلته څه کوئ؟ زما خیال دی هغه جادویي غر په لاره روانې هغلته به ځئ خو زه ډېره وږې شوې یم ماله لږه روټۍ راکوي چې څه یې وخورم نو هغه لار به هم تاته سیده کړو. نو په دې کې ورته زیشان وایي ارې هبۍ ته دا څنګه خبرې کوې؟ موږ ځان له دغه دوه روټۍ راغوستې دي او چې په موږ لاره کې یو شپه راشي نو موږ به څه کوو؟ موږ به د لوږې نه مړه شو او چې تا ته جادویي غر معلوم دی نو په خپله ترې ولې سونه نه راوباسې چې ته موږ ته دغه غره ښې. نو به هغسې دغه دواړه روان شي او په دې کې دوه کسان نور راشي او دغه هبۍ ورته وایي هلکانو تاسو دلته څه کوئ؟ ماله لږه روټۍ راکوئ زه ډېره وږې شوې یمه. د دې سره چې هغه دواړه هم واوړي نو بیا په دې کې په دغه ځنګل کې اجمل را رواني او اجمل چې کله د بوډۍ خواله راورسي نو بوډۍ ورته وایي لکه ته باسه په ډوډۍ نه چې ماله لږه ډوډۍ راکړې ډېره وږې شوې یمه. هرې ابۍ تاله به زه روټۍ درکړم چې ته دومره وږې شوې یې زه خو بیا هم اوس د کوره رالم او موړ یمه. هرې ځایه دا کار به ته ډېر ښه وکړې چې ماله ته روټۍ راکړې او زه به تا ته هغه یو جادو درکړم هغه دروازه به تا ته ډېره په اسانه کولاو شي هغه داسې کسانو ته نه کولاویږي ډاري کوه. نو په دې کې وله اجمل روټۍ ورکړي او روان شي او بل خوا په دې کې زیشان او حافظ هغلته رسېدلي وي او دروازې خواله ورشي او په دروازه ډېر کوښښونه وکړي خو هغه دروازه ورته کولاوه نه شي. په دې کې هغه دروازه ډېره غوسه شي او دغه دواړه مړه کړي. نو بل خوا چې په دې کې هغه اجمل راورسي نو ځان سره سوچ کوي حالا دې کې به ډېره زیاته سونه وي ښه او الله پاک به ما مالداره کړي دې کې به ډېره زیاته سونه وي او هغه ابۍ راته دم راکړلی په هغې که کولاو شوه نو ډېره ښه ده داسې خو چاته نه کولاویږي. نو په دې کې پې هغه اجمل دم ورپوږي او دروازه ورته کولاوه شي چې دننه ورشي نو ډېر ناشنا سره ویني نو ډېر خوشحاله شي. دوستانو دا راته هم په کمنټس کې ووایئ چې د دې سټورۍ نه تاسو څه عبرت واخیست او دا سټوري هم د دې ځای کې پورې وه. که سټوري هم خوښ شوي چینل ورسره سبسکرایب کړئ داسې نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ لازمي او دا چینل خاص کر د پښتنو لپاره سره شوی دی
سپورټ لازمي وکړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.